د کهانۍ په شروعات کې موږ یو ښار ګورو چې په کم کې خلک د لوږې د لاسه مړه کیږي او سرکار دا خلک نه بوتل غواړي خو هغه هم په شمار د خپل مطلب یو څو خلک او دا کار د څو میاشتو نه شروع دی. اوس دلته موږ ته ښودل کېږي میا نوم یو جینۍ او د هغې خاوند نیکو دا غواړي چې خپله ښځه ځان سره کړي او د دې ځای نه آیرلینډ ته لاړ شي ځکه چې څه لږ وخت مخکې د دوی د 2 کال لور د دې ځای د سرکار د لاسه مړه شوې وي. میا دې وخت کې پریګننټ ده او ډیر زر یې ماشوم کېدو واله دی. د دې د وجې دا دواړه غیر قانوني طریقې سره د سمندر بلار تعامل پرېښل غواړي او دا د دواړو اخري فیصله وي او د دې نه پس دا دواړه یو کنټینر ته وخېجولی شي او د دې دا خیال راشي چې د دې نه پس به اوس هیڅ مسله نه وي. خو چې کله دا دواړه کنټینر کې دننه وي نو اچانک د کنټینر دروازه کولو شي او ډیر زیات خلک دې کنټینر ته رادننه شي او دا ټول هم انلیګل طریقې سره آیرلینډ ته تلل غواړي. په کنټینر کې د خلکو د تعداد زیاتېدو د وجې څخه خلک کنټینر نه راکوز کړی شي چې د بدقسمتۍ نه په هغې کې نیکو هم وي. نو همدلته دا دواړه یو بل نه جدا شي. میا ډیره زیاته وتره شي ځکه چې هغه د پریګننسي په آخري سټیج کې وي او همدې وخت کې دې ته د خپل خاوند نیکو ډیر زیات ضرورت وي. دا زر نیکو ته فون وکړي او نیکو دې له ډیره زیاته تسلي ورکړي او ورته ووایي چې زه به ډیر زر بل کنټینر کې کینم او تا پسې به آیرلینډ ته ځان در ورسوم. اوس د دې کنټینر چیک کولو دپاره دلته پولیس راشي نو دا ټول خلک کنټینر کې دننه خفیه ځایونو کې پټ شي. دلته پولیس دې خلکو له آواز ورکړي که چېرې تاسو ټول خلک بهر راونوتئ نو تاسو کې به زه یو هم ژوندی پرېنږدم. دې سره دا ټول خلک خپل ځان بچ کولو لپاره بهر روزي خو دا د تلو یو اللیګل طریقه وي. د دې د وجې پولیس دا ټول خلک بهر روباسي او وویلي او لاشونه وله سمندر ته وغورځوي. خو دې ځای کې میا بچ شي ځکه چې هغه د کنټینر په بره حصه کې پټه شوې وي. میا ډیره زیاته یریدلې وي او خپل خاوند ته یو میسج وکړي خو د هغه د اړخ نه هیڅ جواب رانه شي. د دې نه پس د دې کنټینر شپ ته ورلوډ کړي شي. میا یو ځل بیا نیکو ته کال وکړي ځکه چې دې سره زړه کې دا یره وي چې نیکو هم ویشتلی شوی دی ځکه چې پولیسوالو ټولې کنټینر چیک کړی وي. میا دلته یو بیگ راوالي او چې وګورو په هغې کې ډېرې زیاتې هینډفرانې یو ټارچ او نور څه سامان پروت وي. دا ټارچ بل کې وده کېدو کوشش شروع کړي. په نیمه شپه کې د دې سترې کولو شي او چې د کنټینر نه بهر وګوري نو د دې د خپو نه ځمکه وتښتي ځکه چې د دې جهاز یو خطرناک سمندري طوفان ګیر کړی وي. د دې دا کنټینر ډیر زور سره جټکې خوري. د دې د وجې دا لاندې راپروزي او بېهوشه شي. خو چې کله دا په هوش کې راشي او بهر وګوري نو جهاز ډوب شوی وي او ټولې کنټینرې اوبو د پاسه روانې وي او سمندر کې ډیر زر ډوبېدو واله وي. ناګهانه د دې غوږ له چغې راشي دا چې بهر وګوري نو یو کنټینر ډوبېږي چې په کم کې نورو خلکو سره نیکو هم ورچولی. د دې د سترګو مخې ته د دې خاوند ډوب شي او مړ شي. دلته میا ډیره زیاته وارخطا شي او دا د خپل ځان د وجلو کوشش کوي. خو دغه وخت کې دې ته خپل راتلونکي ماشوم را یاد شي او دا د چاقو لرې وغورځوي او په جړا کې وده شي. اچانک د دې سترګې کولو شي. دا څه ګوري ټول کنټینر د اوبو نه ډک شوی دی او د ډیر کوشش نه باوجود هم دا پکې ډیره زر ډوبه شي او مړه شي. خو ناګهانه یو جټکې سره د دې سترګې کولو شي. اصل کې دې هغه هر څه په خوب کې ولیدل کوم چې په ویښه باندې په دماغو کې تاویږي. خو دا کنټینر په حقیقت کې هم ورو ډوبېږي. دغه وخت کې د دې په موبایل باندې د یو اننون نمبر نه کال راشي چې دا کال واخلي نو بل اړخ ته د دې خاوند نیکو وي. نیکو د مرګ نه ځکه بچ شوی وي چې ډرایور دې د کنټینر نه کوز کړی و. میا چې د نیکو آواز ووري لږه تسلي ورته میلو شي او نیکو دې له د همت ورکولو کوشش کوي او همدغه وخت کې میا ته لیبر پین یعنی د ماشوم کېدو تکلیف شروع شي او په دومره سختو خراب حالاتو کې د یو ماشوم پیدا شي چې د هغې نوم دا نوحه کېږي. دا د دې لپاره خپل لور د لرګي په یو بکس کې کېږدي چې دې ته اوبه ورنه رسي. دې وخت کې دې ته یو آیډیا راشي کنټینر ته بره ختل پکار دي. کېدای شي چې دوی دواړه هغلته بچ شي. د دې د وجې دا په ډرل مشین باندې کنټینر کټ کول شروع کړي. میا ډېره زیاته ستړې او تږې شوې هم وي. دلته چې په ډبو کې کم خوراک پروت وي نو ډېر صحیح نه وي خو بیا هم دا وخوري ځکه چې دا خپله لور د مرګ نه بچ کول غواړي. اوس دا د کنټینر چھت کټ کړي او بره د ختو کوشش کوي. خو چې کله دا سر بهر راوباسي نو دې ته پته ولګي چې دا خو د سمندر په منځ کې ده. همدغه وخت کې دې ته یو جهاز ښکاره شي او دا د مدد دپاره هغې ته اشارې کوي. خو چې دا څنګه برخیږي نو د دې خپه ډېره زیاته خوږ شي. اوس دلته میا په خپل زخم باندې واین واچي او د زخم د ګنډلو د وجې میا ته ډېر سخت تکلیف میلو شي. خو د وینې اترولو دپاره دا هر څه ضروري وي. د دومره تکلیفونو نه باوجود دا همت نه بایلي ځکه چې په هره طریقه وي خو دا خپل لور د دې ځای نه ژوندی ښکل غواړي. خو دې ځای کې د ژوندی پاتې کېدو دپاره به دا د ټول نه مخکې د خوراک بندوبست کوي کنې دا دواړه به د لوږې نه مړه شي. د دې د وجې کنټینر کې چې کومې هیلفرانې پرتې وي دا د هغې نه جال جوړ کړي او کبان پرې ونیسي او ځان پرې موړ کړي. دې دوران کې دې ته نیکو کال راشي او هغه دې ته ووایي چې زه په ګولۍ لګېدلی یم او مشکله ده چې بچ شم. د دې اورېدو سره میا ډېره زیاته خفه شي ولې چې د هغې د بچ کېدو آخري امید هم ختم شي. دې ته داسې ښکارېدل چې نیکو به د دې بچ کولو له ضرور راځي. دا نیکو ته ووایي چې زموږ لور شوې ده او دا نیکو ته د خپلې لور آواز اورئ چې په دې کې اچانک کال کټ شي. میا ډېره زیاته خفه شي او په دې خفګان کې د کنټینر د پاسه وده شي. تر دې وخته پورې د میا په دې کنټینر کې 22 ورځې پوره شوې وي او هغه په هر حال کې خپل لور د دې ځای نه بچ کول غواړي. نو هغه په کنټینر کې موجود د وړو ډبو نه یو کښتۍ جوړه کړي او خپل لور پکې سملي ځکه چې کنټینر لګاتار د اوبو نه ډکېږي او دې سره
سره دا کبان هم ګیري چې په دې کې اچانک یو مرغۍ راشي او دې په خوا کې کینی. دې سره دې ته پته ولګي چې ما سره خوا کې د سمندر غاړه ده، خو دې ته دا پته نه وي چې ما نه د سمندر غاړه څومره لرې ده، ولې چې دا مرغۍ د سمندر د پاسه څو میله پورې ګرځېدی شي. د شپې د کنټینر هغه سوري بیا کولو شي کم چې میا بند کړي وو، نو دې د وجې کنټینر ته اوبه ډېرې تیزۍ سره را روانې شي. نو میا دغه کنټینر ته لاندې کوشي، ولې چې هغه کې د دې د مړې لور تصویر هم پروت وي، خو چې څنګه دا د خپل لور تصویر راخلي نو اچانک لاندې په پړو کې د خپل خلی او دې وخت کې کنټینر د اوبو نه فل ډک شي او بهر چې کومه کشته کې د خپل لور اچولې وي هغه د کنټینر نه په اوبو کې لرې لاړ شي. میا په څه طریقه باندې د دې کنټینر نه ځان راوباسي او دا چې وګورو نو دې ته تر لرې پورې خپل لور ښکاره نه شي او دا ډېره زیاته خفه شي، ځکه چې تیاره ده او دومره تیاره کې کشته لیدل ناممکنه ده. چې په دې کې اچانک د میا د لور د کشته خواته یو ویل کب راشي. دا کب چې کله اوبه برولي نو دا اوبه د میا د لور په مخ راپروزي، نو دې سره هغه په جړا شي. دې سره میا ته پته ولګي چې نو هغه کم اړخ ته ده، نو هغه د هغې اړخ ته روانه شي او د خپل لور کشته اړخ ته ځان ورسوي. دا کشته پورې ځوړنده شي او همدغه شان ټوله شپه تېره شي. چې کله سحر شي او دې سترګې غړې شي نو دا به داسې ډېر وخته پورې ژوندی پاتې نه شي. دا د خپل لور شکریا ادا کړي، ولې چې څو ورځې مخکې دې د خودکشۍ کوشش کړو، خو چې کله دا خودکشي کوي نو دغه دوران کې دې لور د دې په خېټه وي او هغه حرکت وکړي، نو دې د وجې میا خپله فیصله بدله کړي. دې وخت کې میا بره وګوري، د دې د پاسه ډېرې زیاتې مرغۍ الوزي او دې چې کم کبان نیول وي نو هغه هم په اوبو کې پرېږدي او داسې دا ځکه کوي چې دې سره نورې مرغۍ هم راجمع شي او موږ څوک وویني او همدغه شان وشي. د دې د پاسه ډېرې زیاتې مرغۍ راجمع شي، نو دغه ځای کې یو فیملي کبان نیول لپاره راغلي وي، هغوی دا مرغۍ وویني او د دې اړخ ته روان شي چې دغلته څه چل دی. او هغوی چې کله دغلته ورسي نو یو کشتۍ د پاسه یو وړه ماشومه پرته وي او د میا نوم او نشان هم نه وي. نو دا سړی ډېر زیات حیران شي چې د سمندر په منځ کې دا ماشومه د کمې راغله. دی دا ماشومه خپل بوټ ته راوچته کړي، دی ګوري چې د ماشومې د کشتۍ سره یو پړی هم تړلی وي، خو چې دی دا پړی راکاږي نو دې سره میا هم راښکاره شي. دا خلک میا بوټ ته راوخیږي، میا ساه نه اخلي، داسې ښکاري چې مړه شوې وي. دی زر میا له سی پی آر ورکړي، خو ډېر وخته پورې سی پی آر ورکول نه پس هم میا هوش کې را نشي، خو دی بیا هم میا له لګاتار سی پی آر ورکوي، نو دا آخري ساه واخلي او هوش کې راشي. دراصل په اوبو کې ساه اخیستو د وجې د دې د ساه په نالو کې اوبه جمع شوې وي، خو چې اوبه کله واپس بهر روزي نو دا ساه اخیستل شروع کړي. میا زر خپل لور راوالي او ځان ته یې راجوخته کړي. میا ګوري چې دا چا بچکه دا ښځه خاوند دی او دی سره دی زوی هم دی. د دې نه پس دی خپل بوټ د سمندر غاړې طرف ته روان کړي او دا غاړه د آیرلینډ وي او دلته هر څه ټیک وي او دا هماغه ځای وي چېرته چې میا او د هغې خاوند نیکو راتلل غوښتل او همدې سین سره دا فلم دلته ختم شي. اوس که دې ویډیو تاسو له مزه درکړ وي نو دا ویډیو لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ.